1950 کې د نن لږ څلور اویا کاله مخکې په مغربي دنیا کې د زیاتر خلکو دا خیال و چې د مور بنیادی او واحد مقصد بچی ته پی یا خوراک مهیا کول دي. د دې تصدیق لپاره چې د مور واحد مقصد صرف بچی ته پی مهیا کول دي او کنه د دې نه علاوه بچی د مور د مینې وږی هم دی، د دې د تصدیق لپاره یو امریکني سایکالوجست چې دغه نوم ډاکټر هری هارلو هغه یو ساینسي تجربه وکړله. په دې تجربه کې هغه 8 واړه شادوغان شامل کړله چې هغه د پیدایش په وخت خپل مور نه لرې کړلی شوه. بیا د 8 شادوغان په یو کمره کې بند کړلی شوه او په دې کمره کې یوه شادو چې هغه بالکل د وسپنې د تار نه جوړه وه او بله شادو د وسپنې د تار نه جوړه وه، خو د هغې نه ګرمه نرمه کپړه تاو کړې شوې وه. د کپړې والا شادو سره د پیو فیډر نو تړلی شوی او د دې بلې سره کومه چې خالص د وسپنې د تار نه جوړه وه د دې سره د پیو فیډر تړلی شو. د سایکالوجست دا کتل غوښتل چې یاره دا واړه شادوګان د کمې شادو سره زیات وخت تیری. عجیبه او دلچسپه خبره دا وه چې د وړو شادوګانو په ورځ کې تقریبا 22 غنټې د هغه وسپنې نه جوړ شوي شادو سره تیرې کړې، د کمې نه چې ګرمه او نرمه کپړه تاو وه، او د وسپنې نه جوړ شوي شادو د کمې سره چې د پیو بوتل و د هغې سره صرف 2 غنټې تیرې کړې وې. دا تجربه تقریبا هغوی د 1 میاشتې دپاره کړې وه. د دې نه دا خبره ثابته شوه چې د ماشومانو دپاره د خوراک نه د پیو نه زیات ضروري د مور مینه ده، د مور د مینې ګرمایش دی. سبسکرایب and follow for more.